شلم سبب مؤمنانو په زناونو کې د واقع کېدلو هغه عدم اقامت الحدود دی چې کله په معاشره کې حدود نه نافذي. الله رضا په قران کې د زنا حد مقرر کړی دی او ویلي چې یو څوک بے واده زنا وکي او د مسلمانانو ډله وته راټوله کې یو سل دوری وای او که یو څوک محسن وي او درنګي زوجه او بیبي مولري داغه نه رسته به زناونه کوي محمد صلی الله علیه وسلم وی اگر رجم کوي او وجنه چیرته په یو بازار کې او په یو چاو کې یو سړی رجم شي یو زنانه رجم شي یو سړی په درو باندې ووال شي په معاشره کې به هیڅ کله دا ګناه او دا فسادونه شي. نن چې په دې معاشره کې دا فسادونه دي دا ګناهونه دي داغه وجه دا چې حدود په ټوله دنیا کې معطل شوي دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا او معجزه او پیشنګي و چې دا ورکړې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې اسلام به ماتيږي یو کړی اولهن نقضه د اسلام اولنۍ کړی چې ماتيږي هغه دا چې د الله په کتاب باندې فیصله نه کیږي حدود به معطل کړي شي او حدود به ختم کړي شي او اخرنۍ اسلامي کړی چې ماتيږي هغه صلات د مونږ د په معاشره کې به مونږ ختم کړي شي. مؤمنانو په حدود نافذولو کې ډېر خیر دی او ډېر فائدہ ده. حدیث د ابن ماجه کې راځي امام نسائی رحم الله راوړل په مجموع الطرق سره البانی رحم الله حسن ورته ویل ابو هريره حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ان یقام حد فی الارض وای چې په یو ځمکه کې د الله رب العزت حد قائم شي خیر ان یمطر 40 صباحا وای دا غره د دینه چې په دغه علاقه باندې څولې خورزي باران وشي. د الله حدود نافذول د محمد صلی الله علیه وسلم یو حکم او سنت طریقه نافذول د الله حکم نافذول رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا د دین غره دی چې په یو علاقه او یو کلیږي څولې خورځي باران وشي او دا تجربه وکي او دا ومني چې کله د الله حدود په ځمکه باندې ناپېښ شو هغه علاقه به آبادېږي الله به بارانونه کوي الله به پاراخي راولي الله رزق به سوکړې ختمي او الله رزق به مشکلات ختمي. کله چې حدود نه نافذيږي او د حدود لحاظ نه کیږي نه په هغه ځمکه باندې الله به ډېر بارانونه هم نه کوي ډېر رحمتونه هم نه وي ډېر خیرونه هم نه وي بلکې د الله حد نافذول دا د برکتونو د خیرونو د فائدونو د یو سبب دی. په سړی امن غواړي په معاشره کې د هغه لپاره حدود نافذول عفت غواړي حدود نافذول په معاشره کې خلق اصلاح کېدل د هغه لپاره حدود سدي نافذول د الله برکتونو خیرات نازلېدل د هغه لپاره حدود نازلېدل. کله چې حدود معطل کړي شي او د الله کتاب حد نافذ نه کړي شي په غل باندې حد نافذ نه کړي شي درنګ په ځاني باندې نافذ نه کړي شي په شراب خور باندې نافذ نه کړي شي کوم چې نور حدود دي د شریعت هغه نافذ نه کړي شي نو د دې وجنه فسادات او نقصانات پیدا کیږي. ځکه لار کولاويږي بس څو قسم څه نه وای زنانم کولاوي شي او خلکم کولاو شو مشکلات نشته بس هیڅ څوک درته نه وي خپل خواهشات او لذتونه پوره کوي. چې یو سړی باندې حد نافذ شو په معاشره کې او د الله رضا حکم نافذ شو هیڅ کله به یو سړی زنا ته نږدې نشي. دا به د الله نه فرمانی ځکه یریږي چې سبال الک په درو باندې وهل کېږم معاشره کې مې نوم بدی سبال رجم کېږم وجل کېږم درنګ جون مې اغستل کېږي دا په جون کې هیڅ کله د الله رب العزت نه فرمانی او خلاف ونه کې تنفيذ الحدود په کار دی. الله رضا دې زمونږ په دې ملک او وطن کې د قران او سنت حکمیت راولي.